د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې تر ټولو تازه او لنډ مهم خبرونه ویډیو را سره تر اخره وګورئ. هغه دوستان څوک چې زموږ یوټیوب چینل ته نوي راځي له هغې څخه هیله کوو چې د تازه خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي همدا اوس سبسکرایب ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مهم خبرونه: شبرغان کې د 12 میلیونو ډالرو په ارزښت د ګازو له 2 ساګانو ګټه اخیستنه پیل شوه. د ګازو د دغه 2 ساګانو په رغولو 12 میلیونه ډالره لګښت راغلی چې د نړیوال بانک لخوا ورکړل شوي دي. د ګازو پرانیستل شوي ساګانې په یوه شپه او ورځ کې د 215,000 متره مکعب ګازو استخراجولو ظرفیت لري. د کانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې له دې ګازو به 50 میګاواټه برېښنا تولید کړي چې د جوزجان، سرپل او فاریاب خلک به ترې برخمن شي. د مشرانو جرګې ویلي دي چې کمیسیون د لومړنۍ پایلې په ټاکلې نیټه اعلان کړي. د عبدالله کسانو په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون دفترونه تړلي. د راپورونو له مخې اجرایه ریاست ته نږدې کسانو په 4 ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي دي. ویل کېږي چې دغه کسانو په سمنګان، تخار، پروان او پنجشیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلي او د رایو د بیا شمیرنې اجازه نه ورکوي. د دې ترڅنګ دوی د یادو دفترونو کارکوونکو ته هم ګواښونه کړي دي. د امریکا او طالبانو د پټې معاملې له مخې انس حقاني او د سراج الدین حقاني ماما مالی خان زدران او د طالبانو د قطر دفتر غړي محمد نبی عمري ورور کاری عبدالرشید عمري د امریکایي پوهنتون له استادانو سره تبادله کیږي. دغه توافقنامه د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څو ورځې مخکې له طالبانو سره په دوحه کې لاسلیک کړې وه. حکمتیار: د موجوده رایو له ډلې 44% یې تقلبي دي. د ولسمشریزو ټاکنو نومان ګلبدین حکمتیار وایي چې د ولسمشر غني په مشرۍ حاکم ټیم په ټاکنو کې پراخه درغړي کړې ده. حکمتیار په داسې مهال کې یوازې د بایومټریک د رایو شمیرنه غواړي چې خپله یې په بسټیکره تذکرې رایه کارولې وه. رحمت الله نبیل ولسمشرۍ ته نومان رحمت الله نبیل وایي په تیرو ټاکنو کې له 44 تر 48 سلنې رایو کې درغلي شوې ده او دولت ساز ټیم چې اشرف غني یې مشري کوي په بیت المال لوټلو هم تورن کړی او یاد ټیم یې د افغانستان په تاوان هم بللی دی. عبدالله د ثبات او همپالنې ټیم نومان ډاکټر عبدالله ویلي د رایو د بیا شمیرنې بهیر دې ودرول شي او په خبره یې په اوسني بڼه د ټاکنو پایلې ورته د منلو وړ نه دي. میدان وردګ د وردګ ولایت مقام په یو خبرپاڼه کې ویلي دي د میدان وردګ ولایت له لوري د مڼو حاصلاتو طرحه د ولسمشر غني لخوا منظوره او د بزګرانو مڼې په دولتي مینو کې شامل شوې. مولانا عبدالله د ټاکنو کمیسیون غړی مولانا عبدالله د ځان سپیناوي لپاره یوناما ته یاد سازمان دی د هغو خلکو او چینلونو خبرې نه مني چې ځینې خاصو ټیمونو ته کار کوي. هغه وویل هغه ادعاوې چې ګوندېده دي کوم چاته د قوم او مذهب سپکاوی کړی وي دروغ دي او په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دي. نوموړي دا څرګندونې وروسته تر هغه کوي چې یوناما د یو لیک له لارې ټاکنو کمیسیون ته د نوموړي له بد چلند شکایت کړی دی. بیا هم یوناما په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما ویلي ټاکنو کمیسیون د رای شمیرنې او مهالویش اعلانولو په برخه کې له مدیریتي ننګونو سره مخ دی. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي ویلي د ټاکنیز اصولو پیروي، د شفافیت په پام کې نیول، پر ټاکلې نیټې د پایلو اعلانول هغه څه دي چې دوی یې کلک ملاتړ کوي. امریکا افغانستان ته تر ټولو سترې پوځي الوتکې رالیږلي. د سټار اوف ټرایبز مجلې لیکلي چې امریکا افغانستان ته د جګړې لپاره تر ټولو سترې او په لیزري وسلو سمبال پوځي الوتکې استولې دي. دغه راز په دې وروستیو کې یې خلک له هوایي بمباروي هم په سخت تنګ راغلي دي. په ایران کې د تیلو نوې لویې زیرمې موندل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي په هیواد کې یې د تیلو داسې نوې زیرمې موندل شوي چې دا نوې زیرمې په سویل لویدیځ خوزستان ولایت کې موندل شوي او په کابو 2.5 کیلومتره مربع سیمه کې پرتې دي. ولسمشر روحاني ویلي چې په دې زیرمو کې کابو 53 میلیارډه بیلره خام تیل شته. په دې وروستیو کې ایران پرې د امریکا لخوا د لګېدلو بندیزونو له کبله نه دی توانېدلی چې خپل تیل په بهرنیو بازارونو کې خرڅ کړي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد وایي د امریکا له لوري د سوریې د نفت لوټل په سیمه کې د یاد هیواد د بېشرمانه سیاست عملي نمونه ده. ټرمپ د ایران تازه اقدامات به په زړه پورې پایلې ونه لري. ټرمپ وایي که ایران د یورانیمو غني کولو ته ادامه ورکړي نو د دغه هیواد لپاره به یو بد اقدام وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي متحده ایالات له روسیې څخه د ترکیې د راکټي سیستم په پیرلو سخت غوسه دی. که ترکیه پیرلو ته همداسې ادامه ورکړي نو له سختو بندیزونو سره به مخ شي. تاسو د عبدالله کسانو هغه کار چې په ځینو ولایتونو کې د ټاکنو کمیسیون ولایتي دفترونه تړلي څنګه ارزوي؟ دغه
کار به څه پایلې ولري. خپل نظرونه او مشورې مو د ویډیو لاندې کمنټ کې راته حتما ولیکئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو حتما یې درسره لایک کړئ او له نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.